ای خالقه د تمامو کائناتو و دربار ته دې رالم په ننواتو یو ارزو یو ارمان مې دی راوړی دا ریښې ریښې ګریوان مې دی راوړی میدان چې نه پرېږدي ننګیالی غواړم نوی نه غواړم پښتون پخوانی غواړم نه راوړی محمدزو بیا باچا خان دی نه موندلی بیا خټکو خوشحال خان دی نه راوړی محمدزو بیا باچا خان دی نه موندلی بیا خټکو خوشحال خان دی نن له یوه بارکزي جوړ امان الله سو د سیالۍ ډګره ځکه را پرشا سو احمدزو کې هم بس هغه یو نجیب و یو غني هم د دې خوږ وطن طبیب و ته راځه ورسو پوښتنه ځینې وکړو نور محمد نه دی راوړی بیا ترکو خان شهید ماسې وه بیا د اسکزو ځنګولې بل اتل نه د زانګو کاکړانو هم د کام اکور ادا کوي کاکړانو هم د کام اکور ادا کوي ضروري وخت کې عثمان لالا پیدا کوي د بړیڅو فتح خان را څخه غواړي وخت حاجي میرزا علي خان را څخه غواړي د مسودو د منظور قدر پکار دی په پسې سیدا سړی ګوره د کار دی د مسودو د منظور قدر پکار دی په پسې سیدا سړی ګوره د کار دی څو پیغلې ننګیالۍ میوندي غواړم ایوب خان و ملالۍ میوندي غواړم د وزیرو د علي ننګو میړانه وخت په خپله د ستایلې قهرمانه د وزیرو د علي ننګو میړانه وخت په خپله د ستایلې قهرمانه په وتکو کې یو بل میرویس نیکه را په کت څو هغه سپېڅلي پښتانه را په وتکو کې یو بل میرویس نیکه را په کت څو هغه سپېڅلي پښتانه را بیداره یوسفزي و دا بنګشکه په خوندي دغه پامیر و هندوکشکه رابیداره یوسفزي و دا بنګشکه په خوندي دغه پامیر و هندوکشکه پسې ګرځمه تڼاکې پښې پر لارو وم نارې پر دې مومندو و شینوارو پر ګربزو و زدرانو نظر وکه د وطن پر دې بازانو نظر وکه له غلجه و دراني کوم غوښتنه د احمد شاه ابدالي کوم غوښتنه له غلجه و دراني کوم غوښتنه د احمد شاه ابدالي کوم غوښتنه چې د ننګ میدان ته ټوله آسان ځین کې یو اتل کراته راکې په ترین کې نو ارمان د ثناءالله پردیس به پرسي چې د ننګ میدان ته ټوله آسان ځین کې یو اتل کراته راکې په ترین کې نو ارمان د ثناءالله پردیس به پرسي له مغولو به آزاده علاقه سي دا د نن فکر و سوچ سي د پرون سي غلامي به آزاد هلته پښتون سي دا د نن فکر و سوچ سي د پرون سي غلامي به آزاد دلته پښتون سي د بړیڅو فتح خان را څخه غواړي وخت حاجي میرزا علي خان را څخه غواړي